د فیل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سل 15 سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تاو نجدل چې ستا پروردگار د فیل تیختنانو سره څه وکړل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول هغه د هغو چلول شن نکړ او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولېګل چې پر هغو د پخې شوی خټي تی غرزولې بیا د هغو حالت داسې وګرځاو لکه د څارویو شخوند وهلي واخه